زه بسم الله الرحمن الرحیم جنرال ټیب مو ویلو، فارمولا ټیب مو ویلو، پروپینګ ټیب مو ویلو، سیو ټیب نن وایو د کومه ځای پورې مې سیو ویلي ورته ګورې. راځه بسم الله الرحمن الرحیم سیو ته وایي سیو فایل ان دیس فارمټ. همیشه چې ته د اکسل فایل راته ثبتې په کوم فارمټ کې درته ثبتوم. دلته ورته انتخاب دی ډاټ ایکس ال اس ایکس یعنی په 2014 کې راته ثبتوه. ته کولی شې چې ورته د مایکرو دا عین یک اساس فایل چې موږ په سیواز کې ویلي چې موږ په سیواز کې ثبتوي، نو دلته وایي په 2003 کې ثبتوم، د انټرنیټ صفحې په شکل ثبتوم، د مایکرو په شکل په کوم فارمټ هر فارمټ ستا خوښ چې ثبتولی شې. که چېرې تا 2003 انتخاب کړي یعنې کله چې ته فایل همیشه به په 2003 کې ثبتېږي، چې ته ثبتې په اتومات ډول به دی په 2003 کې ثبتېږي. بیا که تا په 2010 یا په 2014 کې ثبتوي بیا به ته سیواز ته راځې ثبتې. اوس خو چې موږ تاسو کنټرول ایس و خو دی په 2014 کې ثبتېږي. که یې دلته 2003 انتخاب کړي په 2003 کې به همیشه ثبتېږي. دا دی خو انسټال نه دی، دغه فارمټ یې د 2003 فارمټ ته اړي. موږ په دې خاطر دی په 2003 کې ثبتوو چې موږ یې بل کمپیوټر ته یوسو په هغه کې 2003 انسټال یې چې ورې راخلاص کړو. که چېرې تا په 2014 کې ثبت کړی دی یې نسي راخلاصولی، نو په دا خاطر موږ په 2003 کې ثبتوو. او سیو ټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 minutes همیشه په لس دقیقې په اتومات ډول ثبتوه. کله چې اوس دغه یو فایل دی فرض که دغه د اکسل یو فایل دی، دغه د اکسل فایل دی. اوس که موږ تاسو په دغه کې کار کوو دا خو یې پلا ثبت سوی دی، نو دلته په دغه آپشن کې وایي په هرو 10 دقیقو کې ثبتوه راته. دا دلته چې اوس زه انټري کوم 10 دقیقې بعده به دی په اتومات ډول ثبتېږي. درته همدا په 1 دقیقه کې ثبتوه. کله چې 1 دقیقه وسې خپله یې ثبتوه. که زما پام نه و کنټرول ایس مې نه وویلی سیو مې نه ویلی خپله په 1 دقیقه کې ثبتوه. د دې ګټه دا ده په ډیسکټاپ کې دا ډېر مهم دی. ځینې وخت مثلا یو کار کوي کار یې کړي فایل ثبت کړي برق ولاړ شي ټوله ډاټا یې ولاړه شي فقط لږ پاتې، نو دا همیشه 1 دقیقه ورکوي. کله چې تاسو ډاټا لیکئ خپله په اتومات ډول یې دی ثبتېږي درته، نو دلته 1 دقیقه چې مو ورته انتخاب کړی په 1 دقیقه کې ثبتېږي درته. او keep the last to save version if I close without saving. کله چې تاسو د اکسل فایل مثلا راخلاص مو کوئ ختم شي کوئ کې صف مو نه کوئ بیرته مو کلوز کړئ، نو کوم دا میسج کړی په دا بغل کې دلته تاسو درکوي په ریکور هغه فایلونه چې تاسو ثبت کړي چې به هغه مثلا هلته درشي چې پر 15 بجې په 2 تاریخ تاسو ثبت کړي هغه فایل درته راخلاص کړم. که چې کلیک پر وکړئ که یې ثبت کړی نه وي هم عین بیرته هغه خطا ته راولي. کوم دا چک مارک نه یې ورکړی نه یې درته راولي. او اټو ریکور فایل لوکیشن دغه هم هغه لوکیشن دی چې په دغه ځای کې دی چې کېږي ریکور کېږي. او دلته هم درته وایي وایي show additional places for saving even if I sign in may be required. وایي چېرې ته ماته اډیشنل نور ځایونه هم راته ښیي چې په دغه ځای کې ثبت کړه درسره. که څه هم هغه چې ساین ان کېدو ته ضرورت ولري، یعنې که څه هم ما سکای ډرایو جوړ کړی یې چې دلته ستاسو نوم درته ښیي که زه ثبتوم. اوس خو دا فایل که چېرې که تاسو پام کړی چې موږ تاسو یې ثبتوو خو دی ور موږ ته چې شته راولي ور یې موږ ته په سکای ډرایو کې ثبتېږي، نو هغه میسج که تا ورکړی دی تا ته په نور ځای کې هم څه چې په دغه ځای کې در سره ثبت کړه. او سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالټ یا همیشه په کمپیوټر کې را ثبتوه. په اتومات ډول چې ثبتوم بس په اتومات ډول چې په کمپیوټر کې را ثبتېږي دلته کولی شي. نو په کوم ځای کې درته ثبت شي دلته ته کولی شي هغه لوکیشن یې ورته وټاکې چې ته ورته وایې چې په سی ډرایو کې ثبتېږي، په یوزر یې دغه یوزر نیم دی او په مای ډاکومنټ کې ثبتېږي. موږ ویلي همیشه په مای ډاکومنټ کې همیشه چې موږ یو فایل ثبتوو ځای نه ورته وټاکو په اتومات ډول چیرې ثبتېږي په مای ډاکومنټ کې، نو هغه دلته دا دی ورته انتخاب دی. او دا هم د ټمپلیټ دپاره دی. که څه پایله چې موږ د ټمپلیټ په شکل ثبتوئ چې نمونې به راچولي دا هم هغه ادرس دی. او اټو ریکور اکسپشن فار دلته وایي disable اټو ریکور فار دیس ورک بک اونلی. په دغه کې دغه اټو ریکور غیر فعاله کړه. اټو ریکور دا معنی لري که تا د هغه فایل کې خط ولیکئ ثبت نه کړي در سره کلوز یې کړي بېرته چې ته راخلاص کړې دی درته وایي په دا تاریخ سره یا په 2 بجې تا دا فایل راخلاص کړي ثبت کړی نه دی بېرته هغه خط درته راولم که نه درته راولم، نو دی درته راولي. کوم چېرې دا ټیک مارک ایسته کوي ځینې یوازې به د دغه بوکټو په نامه سرچ دی. اوس که موږ خط ولیکو کلوز یې کړو ثبت یې نه کړو ګړی بعد یې راخلاص کړو دی ما ته وایي هغه چې تا لیکل دی هغه درته راولم که هغه نه راته راولي. ولې ځکه چې ما ورته ویل چې غیر فعاله کړه ډسیبل یې کړه. که دا زنجیز ته کوي بیا یې درته راولي.
او دلته هم دغه افلاین دی کله چې ته په سرور کمپیوټر کې ثبتوي چې ته نیټورک ولرې نو دی درته وایي زه په ډراپ فولډر کې درته ثبت کړم ګوره وایي سیو چیک آوټ اف فایلز ټو د سرور ډراپ لوکیشن اون دیس کمپیوټر کله چې ما د سرور کمپیوټر سره زه لاین یم او اوس نیټورک نه لرم نو دلته ته وایي دغه په ډراپ فولډر کې ثبتوه او یا هم د ډاکومنټ په کیشې کې راته ثبتوه دا دوه فولډران باندې ته کولی شې په دوه کې ثبت کړې در سره او دا هم ساره فولډر چې شته هغه ډراپ فولډر دی چې ته نیټورک ونه لرې ثبتې دی وایي چیرې ثبتوم په سی ډرایو کې دغه یوزر نیم دی ډاکومنټ دی په ډاکومنټ کې شیر پاینټ کې په شیر پاینټ کې د ډراپ په فولډر کې ثبتوم دغه ډراپ فولډر کله چې تاسو کنټرول ډي وایي او بخښئ کنټرول ډي ما سټاپ کړی کله چې ته ما ډاکومنټ ته داخل سې دلته به تاسو شیر پاینټ لیست پیدا کوئ ښه مو دی چې دلته راته شي که نه راته شي خو تاسې وګورئ په خپلو کمپیوټرانو کې په مای ډاکومنټ کې د شیر پاینټ په نامه سره چې تاسو نیټورک جوړ کړی اوس خو دا دې زما په کمپیوټر کې دا نیټورک نشته اوس دلته نیټورک نشته چې اوس یې موږ ته راولي نو دی په اتومات په هغه شیر پاینټ لیست کې بیا درته ثبتوي نو هغه شیر پاینټ لیست په چیرې پروت دی په مای ډاکومنټ کې درته پروت دی په هغه صورت کې تاسو نیټورک ولرئ او دا دی په اتومات ډول د شیر پاینټ دغه درکوي هغه جدول درکوي چې ګوره ګیټ سټارټډ نو راته فعاله کړه دی درته فعاله کېږي د انجینر سره به کنیکټ شي بیا کار درته کوي دغه هغه ادرس دی که تاسو پیدا کوئ دلته کولی شئ چې بل ځای هم ورته وټاکئ چې دا ځای نه او دلته وایي choose what color will be seen in previous version of excel کله چې ته د اکسل 2003 فایل راخلاصوې 98 فایل یې راخلاصوې نو هغه چې سره کم رنګ ولري دلته ته کولی شې هغه ته رنګونه وټاکې که چیرې ما 2003 فایل راخلاص کړي په اکسل کې څنګه رنګ ورکړم هغه رنګ یې دلته ورته ټاکلی شي او دا هم لانګویج دی چې په کومه ژبه موږ ته چوز ایډیټینګ لانګویج چې په کومه ژبه موږ تغیرات پکې راولو هغه دغه انګلیش ژبه ده او پښتو ژبه اوس ځای کمپیوټر ته انسټال دی چې هغه دوې ژبې ده انګلیش او پښتو او پراپینګ سپیلنګ اینډ ګرامر د جې سپیلنګي او ګرامري غلطي په دواړو ژبو راګرځول کېدي هم په پښتو هم په انګلیش او د پښتو دپاره انسټال سوې ده کولی شئ چې نور ژبې هم دلته اضافه کړي مثلا دا ژبه یا مثلا عربیک ژبه راته اضافه کړه اډیکه عربي ژبه درته اضافه کړي اوس د عربي ژبې غلطیانې نه درته راګرځول کېږي ولې ځکه چې د دې لپاره سافټویر دی انسټال که د انټرنیټ سره وصل یاست پر ده باندې کلیک وکړئ دا سافټویر ډاونلوډېږي انسټال یې کړئ په اتومات ډول بیا د عربي ژبې غلطي هم درته اصلاح کېږي او دلته کولی شئ یو ژبه بېرته د منځه یوسئ او دغه چې بیا ده وایي چوز ډسپلی ان هیلپ لانګویج دا چې کله موږ ته کومک راکوي کله چې موږ دلته موس یو شي ته ورنږدې کړو خدای هغه نوم یې راته وایي چې دغه یې نوم د دې شي دپاره استعمالېږي نو هغه دلته انګلیش انتخاب دی یوازې په انګلیش درته راباسي د درې دپاره سافټویرونه شته ور انسټال کړي زما سره په کمپیوټر کې راسره دی کله چې ور انسټال کړي دغه شان دا عنوان تاسو بیا په درې شي چې ورنږدې کړي هغه تشریح په درې درکوي په پښتو لا نشته او دا هم اډوانس خاص معلومات یې دلته وایي after pressing enter move selection وایي کله چې زه د انټر بټن هم ته څه چم کوه نو ډایرکشن لاندې راځه رایټ راسته طرف ته ولاړ سې انټر هم راسته طرف ته ځه اپ بېرته لوړ خیژه او لیفټ لاندې راته چپه طرف ته راته کړی یعنې کله چې ته د انټر بټن وایې دی وایي لاندې راته سم راسته طرف لاړ سم لوړ لاړ سم که چپه طرف ته مثلا زه ورته هم رایټ راسته طرف ته ولاړ سم کله چې د انټر بټن زه ووهمه ګورئ دلته ډاون انتخاب دی تور ته ته رایټ راسته طرف ته یې اړوه اوکې که اوس کله چې انټر وایي راسته طرف ته دی اوړي یعنې دا د ده سلیکشن دی چې موږ تاسې ورته ټاکلی شو کله چې انټر زو هم ته دی کومې خوا ته بیا او اتوماتیکلی انسرټ ډیسیمل پوینټ کله چې دا به زه بېرته ډاون
وای همیشه که ستاسو پام کله چې موږ تاسو پیسې لیکلې د اشاریه خواته به 2 صفرونه ورکول نو هغه دلته درته وایي د اشاریه خواته 100 صفرونه ورکوم دلته کولی شئ چېرته وټکئ 3 4 5 لس هر څو چې ورکوئ دلته کولی یعنې کله چې اشاریې څخه خواته تا دا فلکې صفرونه 100 دانې ورکوم او دلته وایي په دې ځای کې وایي دا وایي نیول فایل هینډل اینډ سیل ډرګ اینډ ډراپ آیا ډرګ اینډ ډراپ چې کار راته وکړي که نه راته وکړي ډرګ اینډ ډراپ څخه مطلب دا دی په ستاسو باندې کله چې به موږ فارمول یو ګوره دا خو هغه دغه دی چې موږ تاسو ورکړي چې اوس مالت ورته وټاکئ دا زنجیر څه کوي بېرته دا مو وکړي موږ کار نه دی د دې سره دا ډراپ اینډ ډراګ دا ته ویل کېږي ډراپ اینډ ډراګ کله چې ګورې دا موږ تاسو داسې راکش کړو په ټول باندې راکېږي فارمول ده ځینې وخت ستاسو په کمپیوټرانو کې دا کار نه کوي هغه دغه اپشن کې اوښتی ورته ته دا چې کار نه راته کوي اوکې که اپلای کړه اوس کله چې ته د انتخاب کې تا ته ډراګ اینډ ډراپ نه درکوي یا چې راکش کړي وینئ چې هغه د جمع علامه نه وکړي چې موږ څه داسې راکش کړو بیا په ټول باندې راکړي نو بیا پر دغه ځای پاتې فارمول به ته د هر یوه دپاره بیا جلا جلا جوړوې دا چک مارک ورکړو ته دا جلا ته پاله او دلته وایي allow editing directly in cell ګوره اوس موږ دلته اجازه لرو چې په یو سل کې تغیر راولو ګوره په دا سل کې قیامات لیکل شوی په دې کې اوس موږ تغیر راولو خو ډبل کلیک ورکو بېرته تغیر راوستلی شو که ته راولاړ شوې دا ټیک مارک نیست کې بیا په دې سل کې څوک تغیر نشي راوستلی دغه علاوه یعنې علاوه اجازه ورکړه زه ورته هم اجازه مو ورکړو اوکې که اوس نور که ته سل وارې ډبل کلیک وکړې کار رادی نه او بیا که چې چیرې د انټر جمازر یو عدد پشکې ولیکې بیا خط لیکل کېږي درته صحیح دي خو په ډبل کلیک چې ته ډبل کلیک وکړې تغیر نه پشکې راوستل کېږي یعنې دا خو دا معنا درلودل ګور اوس په دا کندهار کې نور تغیر نه راوستل کېده کله چې ته تغیر راولې نو ته مجبوره یې چې دا ټوله پاکې ګوره کله چې ته یو تورې ولیکې نو ټوله پاکې درته خو د هغه ګټه دا وای چې موږ که ټولې تورې لیکلې هم یې فقط یو تورې وراړو غلطي پشکې سوي بیا راته کوي نو دا ټیک مارک ورکړه اوکې که کندهار مثلا دواره در سره لیکل شوي یو وار بېرته خراب کوئ نو بیا بیا در سره لیکئ ډبل کلیک ورکوئ ما دا یو وار خراب کړئ که مو چېرې د جیل هر څه زور غواړي نو موږ یې د جیل هر څه تغیر پشکې راوړو او دلته هم راځو وایي extend data range format and formulas که غواړئ چې آیا د ډاټا دپاره چې کومه ساعته انتخاب کړ د هغه دپاره فارمټ ورکوئ که نه ورکوئ enable automatic percent entry په اتومات ډول هغه پرسنټیج انټري درته اجرا کړئ که نه نه یې موږ چې به د فیصد نښه ورکړل چې قیامت لیکئ په اتومات ډول د فیصد نښه به ورسره کړل هغه درته اجرا کړم که نه کړم درته اجرا او enable auto complete for cell value آیا د هغه سل قیمتونه په اتومات ډول درته کمپلیټ یې کړم که نه کړم یعنې ټول درته راولم که نه درته راولم چې څخه مطلب هغه فلاش فیل دی چې موږ څه یو نوم ولیکو او نور به خپله په اتومات ډول ټوله تلل د فلاش فیل څخه نو هغه چې کار وکړي که نه درته وکړي درته او دا هم د ده سیسټم دی چې سپریټر سیسټم یې سره کم ګوره دا سپریټر اوس موږ ته چې اشاریات جلا کېږي دلته په ټیک سره جلا کېږي او سپریټر د زورو چې تکبندي راته کوي هغه په کامه سره کوي دلته کولی شي چې دغه علامو ته تغیر هم ورکړي او که دا ټیک مارک ورکړي یعنې ته هغه د دې سیسټم استعمالوي چې سره کم دی ورته جوړ کړی دی او دا خو ساده ساده شان چې دا کاپي او پیسټ دا شان څه دی دلته وایي شو پیسټ آپشن بټن وین کنټینټ از پیسټ کله چې ما یو شی پیسټ کړي ته ما ته هغه محتوا ته راته وښیه نه مطلب یې دا دی کله چې موږ دا کاپي کړو دلته یې پیسټ وګوره دلته دغه د پیسټ سیټینګ درته ښکاره کوي دغه آپشن ورته دا ما راته ښکاره کول ته دا سیټینګ زنجیر څخه بیا نه درته ښکاره کوي دا ډېر دی ټول نه درته عملي کوم څه دي نن یې تشریح کوو بالا د جې څخه وځو او په دې ځای کې cut copy and sort inserted object to be there parent cell وایي کله چې زه کچ او کاپي وکړم نو ته د هغه سیل هغه ادرس هم راته ښایي چې دغه سیل څخه تا کاپي کړې ده او په دا لاندې کې درته وایي image size and quality
د عکس سایز څونه چې کله چې تا په ایکسل پروګرام کې عکس را خلاص کړي نو د هغه سایز څونه نو دلته یې وایي ډسکارډ ایډیټینګ ډاټا کم ډاټا چې ما تغیر راوستي په دا عکس کې هغه تغیرات چې ټول د منځه یوسل نه مې پکار ډونټ کمپریس ایمیج ان د فایل کله چې په دا فایل کې ته یو عکس را خلاص کړي هغه راته کمپریس کوه دا شان موږ دلته ویل دي مثلا دغه کس تاسو په یاد چې موږ تاسو په دلته کوچنی کوئ دا کمپریس به مو کوي دا په یاد مو څوس چې کوالټي څونه کم 200 و سکرین دپاره څونه نو دلته وایي په دغه عکس باندې ته دغه کمپریس ما اپلای کوه په دغه فایل کې دغه عکس د کمپریسیږي چې نه نو بیا به د کمپریس کار نه کوي دی به نه کوچنی کېږي او دغه آوټپوټ یې څونه 200 پاینټ چې هلته اوسېږي چې 200 یې د پرنټ دپاره دی 150 د سکرین یا د ویب دپاره دی او 99 د ایمیل دپاره دی هر څونه چې سایز کم وي هغونه زموږ دپاره مهم دي نو په ایمیل کې چې هر څونه سایز کم وي هغونه مهم او کله چې ته دا پرنټ مثلا که ځینې وخت تاسو ګرافونه رسم کړي هغه ګرافیکس په های کوالټي سره یعنې په لوړ کیفیت سره چاپ کړه ډېر رنګ مصرفېږي په دې کې او دا خو نو د چارټ دپاره دی شو چارټ ایلیمنټس names on hover هغه ایلیمنټونه ته ورشئ چې مثلا که د ایکس پر محور څو قیمتونه د بای پر محور څو دي یا مثلا یو ګراف مو رسم ته داسې ګورئ لکه په دا شان چې سم نه خلاصېږي کومه دی چې زما سره دغه راسره و ګوره دغه ته ایلیمنټونه ویل کېږي څه دي چې ته وایي دغه مثلا بودجه مثلا په مجموعه کې 2 پیسې سوي په دې کال کې مثلا په دې مثلا فرض کړه په بدلېشه کې 2 پیسې راوتلې دغه ته د چې ویل کېږي ایلیمنټونه ورکړي وایي دغه درته ښکاره کم کې نه کم د ښکاره په ایکسل کې که تاسو رسم کړي نو دلته کواسې چې هغه د چارټ سټینګ وټاکي ورته او دا هم هغه ریسنټ باندې شو دیس نمبر اف ریسنټ ورک بوک 25 تانیه ورک بوکونه ماته په ریسنټ فایل کې راته ښه دغه ریسنټ فایل څخه مطلب دغه ځای دی کله چې موږ یو فایل خلاصو دلته 25 فایل موږ ته ښیي په ریسنټ فایلو کې چې دغه تا راخلاص کړي دي او دا هم هغه اوپن لوکیشنونه دي چې دغه دا ځای څخه ته نور راخلاصولی سې اوس ته په اپشن کې ورته ټاکلی سې چې دغه ماته 25 ثانیې مه ښیي 10 ثانیې راته وښیي 15 ثانیې راته وښیي دا 10 ثانیې زه ورته هم 10 ثانیې راته وښیي اوکې او ماته نور ورک بوکونه 100 ثانیې وښیي 4 ثانیې په هغه راسته طرف یا په چپه طرف کې 4 ورک بوک ما 2 ورک بوک راته وښیي شو دیس نمبر اف انپین ریسنټ فولډر 15 فولډر راته وښیي زه ورته هم 6 فولډر راته وښیي اوکې که کله چې اوس د دې ځای ته راسې ګوره دا خو په دې ځای کې تا ته هغه ورک بوکونه 3 دانې ښیي چې هلته مو 3 دانې ورته انتخاب کړل ټول عمر دپاره دلته پراته وي دغه هم هغه ورک بوکونه وو چې دلته به 6 دانې بیا درته ښیي فولډره چې ته یې د 6 فولډرانو څخه راخلاصول سې دلته هم یوازې 10 دانې درته ښیي نور نه درته ښیي کله چې مثلا ته بل فایل اخلاص کړې بیا مثلا دغه د 4 دانه د منځه ځي څه دي د جې پر ځای بیا هغه دانه راځي دغه لاندې کرار راته کېږي او دا هم د ده د اندازه کولو واحدات دی چې دی په ډیفالټ یونټي په انچ درته اندازه کړم په سانتي متر که په ملي متر یې درته اندازه کړم او دا هم شو فارمولا بار درته ښکاره کړم که یا دغه فارمولا بار دا ډېر مهمه ده باید همیشه یې راته ښکاره کوي ځینې وخت که ته دا نه یې ښکاره کړی بیا تاسو په یو خط کې تغیر نشي راوستلی په فارمول تا ته نه معلومېږي مثلا دا خانې هم ترجمه کړي دي دلته اوس موږ ته نه معلومېږي چې پر دې باندې کوم فارمول اجرا شوی دی که دلته ودرېږي موږ ته فارمول نه راته ښکاره کوي چې کوم فارمول جمع دی منفي څه دی نو بیا هلته چې موږ ته دا فارموله بار کړی په فارموله بار کې موږ ته ټوله ښیي چې دغه فارمول پر اجرا شوی دی پر دې باندې او بله ګټه دا ده که چېرې تا په فارمول کې غلطي کړې دلته په اسانۍ سره تغیر پکې راوستلی شي او دلته وایي شو فنکشن سکرین ټیپ آیا د فنکشن سکرین ټیپ درته وښیم که نه درته وښیم مطلب یې دا دی ګورې که تاسو پام کړی موږ چې کله تاسو دلته لیکو چې مساوي مثلا اف کوس خلاص ګوره دلته هغه سکرین ټیپ یې ټوله راته ښول کېږي چې دا لوجیکل دی بیا ویلیو ده بیا کاما یې ښول کېږي
دغه سکرین ټیپ درته وشم که نه توشم همیشه دا ټیک مارک وي ځینې وخت داسې یو فارمول کې ته څه غلطي کړي نو نه در معلومېږي چې کاما چیرې کښېږده دلته خپله درښیي چې کاما بالا نور کښېږده ګورې ته ورته ګورې مساوي اف قوس خلاص درته وایم که چیرې دا خانه مساوي شوله یا لوړه شوله ګوره دلته ما ته څه شوی کاما ګوره چې کاما کښې نو وسوی ویل یو راته کښېږده صحیح دي نو په څو سره که مساوي یا مثلا زه ورته وایم که چیرې دا مساوي شوله مثلا که دا مساوي شوله په څو سره مثلا په 50 سره ګور دلته کاماغ دی خپله ګور نور درته وایي نور ته کاماغ کښې د هغه ټیسټ لوجیکل ویلیو خلاص شول کله چې ته کاماغ کښې اوس تا ته ویلیو اف ټرو راولې صحیح چې شي درته ولیکم صحیح دغه ته ویل کېږي چې شي دا باید همیشه موږ ته وښیي نو سکرین ټیپ ورته دا مه راته ښیي که دا ټیک مارک ورکړي بیا زنجیر ته چې کوي دغه معلومات بیا تاسو ته نه ښول کېږي نو ماز ورته ګورئ دا دن دا شان دا زه د چیرې نم هغه موږ دپاره مهم نه دي چې باید ووایي دا هماغه د ده ډایرکشن دی چې څپه د راسته طرف څخه ښکاره کوم که چپه طرف څخه رایټ لیفټ که لیفټ رایټ یا دا سټینګ چې دلته وټکې دا به د ټول عمر دپاره دغه رقم چې راخلاصوې همیشه به که اوس رایټ لیفټ کې همیشه چې ته د اکسل څپه راخلاصوې هغه به د راسته طرف څخه راخلاصېږي راسته طرف ته کوتما راخلاصېږي دا که څه باید موږ څه دلته اړوئ او دا که چیرې څه کمپیوټر ته پښتو ژبه نه انسټال دغه میسج بیا دلته نه درکوي یا پښتو یا دري یا اردو هغه ژبې چې د راسته طرف څخه لیکل کېږي باید یوه انسټال وي زه ورته هم لیفټ او دا هم هوریزنټل سکرول بار درته وښیم که نه درته ښیم ورټیکل دغه ته ورټیکل سکرول بار ورکړي دې ته هوریزنټل دا درته وښیم که نه درته وښیم شو شیټ ټیپس آیا د شیټ ټیپ درته وښیم که یا دغه ته شیټ ټیپ ویل کېږي چې موږ ته یې راته ښیي چې نوی شیټ اضافه کړه دا درته وښیم که نه درته وښیم ګروپ ډیټس ان اټو فلټر منیو آیا په فلټر منیو کې تا ته ډیټ وښیم که نه ښیم که دا ټیک مارکونه زنجیر څه کړه دا یو شی بله تا ته نه ښیي درته اوکې که دا یو لا نه درته ښیي advance او for object show ټول objectونه درته ښکاره کړم کوم objectونه شکلونه چې ته رسم کړې ټول درته ښکاره کړم nothing هېڅ شی مه راته کوه hide object ټول شکلونه راته پټ کړه کوم شکلونه چې ستا پکښې کې هغه ټوله پټ کړه یو مې رانه دي پکار او دلته موږ بل څه لرو شو کالم ان را هیډینګ آیا د را کالم هیډینګ درته وښیم ګورئ دا اے بي سي او 1 2 3 دا درته وښیم که نه درته وښیم تعمیر ته ښیي اوکې که نه درته ښیي دا موږ په دې ځای کې هم ویلي وو چې درته وښیم که نه درته وښیم او دلته وایي شو فارمولا ان سیل انسټیډ اف دیر کالکولیټډ ریزلټ وایي آیا هغه وایي فارمولا هم درته وښیم که څه هم هغه تا ریزلټ اجرا کوي فارمولا درته وښیم که نه که درته وښیم ته ووایه فارمولا راته ښیي که څه هم زه دغه اجرا کړم چې مثلا دا فارمول ما اجرا کړی هغه فارمولا راته وښیي چې دغه فارمول تا پر کالکولیټ اجرا کړي شو شیټ رایټ لیفټ آیا دغه صفحه درته وښیم د راسته څخه چې په طرف ته میسج که جوړ کړی درته ښیي که نه یې درته ښیي شو پیج بریک آیا دا صفحه چې زه پر دوو برخو ویشم هغه درته ښکاره کړم که نه کړم درته ښکاره شو زیرو ان سیل ډاټ هب زیرو ویلو کله چې په خانه کې ما صفر ولیکې هغه د صفر په شکل راته ښکاره کوه که دا ټیک مارک نیست کې که ته صفر ولیکې بیا خالي خانه درته معلومېږي شی نه پکښې لیکل کېږي او شو آوټلاین سمبول اف ان آوټلاین از اپلاید که چیرې ما آوټلاینونه پر اپلای کړي نو ته د آوټلاین سمبول راته وښیې آوټلاینونو څخه مطلب هغه هیډینګونه چې که تا هیډینګ پر اپلای کړي درته وښیي که نه درته وښیي شو ګریډلاین درته وښیم که یا د هغه کوچنۍ دا میده میده لیکي چې راته معلومېږي دا درته وښیم که نه درته وښیم که دا ټیک مارک نیست کې نه درته ښیي او دلته یې رنګ ورته ټاکلی شي چې سور رنګي زرغون رنګي سره کم رنګ جوړی ده ګور یې پر اپلای کړي هغه سټینګ پر اپلای
چې هغه مهم ټکي ته ولاړ شو بالا بیا بس یو دا ډېر مهم دی که غواړې چې موږ تاسې په خپله خوښه لیست جوړ کړو نور اپشن بالا نه درته وایم که غواړې چې موږ تاسې یو لیست په خپله خوښه جوړ کړو دغه لیست څخه مطلب دا دی ګوره لکه موږ تاسې چې دلته ولیکو چې جنوري ولیکو دا موږ داسې په راکاش کې ټول خپله راته ولیکل سي جنوري فبرवरी مارچ اپریل یا مثلا دلته ولیکي وایي ساټرډے ولیکي سنډے منډے ټیوزډے دا خپله دی درته ولیکي اوس که غواړو چې موږ په پښتو په دغه رقم جوړ کړو شنبه او یکشنبه راته وښي یا مثلا په دفتر کې کار در سره کوي ټول کارونه هره پلاخونه نوم نه لیکم ورته کله چې مې خان ولیکي نور مکمل خپله راته ولیکه د دې دپاره به ته راسئ اپشن ته راسئ ایډیټ لیست راسه په دې ځای کې ورته ولیکه مثلا چې لیکه شنبه کاما یکشنبه کاما دوشنبه کاما سه شنبه کاما به دې سي په دا خاطر چې دې سره جلا سي بل مثلا چهارشنبه دا و شنبه جمعه شپه جمعه ورځ اړه که اوکې که اوکې اوس کله چې دلته راولاړ سئ شنبه ولیکه دا مو داسې راکش که ټوله درته لیکل کېږي سپیلنګ مو غلط ولیکې هلته ځینې وخت سیټینګ پر اپلای کې اپلای کمپیوټر مازې بېرته دغه کوي چې اپلای کړي آپشن ایڈوانس دانه دیسته Nee, wer ist das? Was ist das für Wachkarlane? بس ته نورې بیا تاسو خپله ولیکئ سي تاسو په دا کمپیوټران کې اپلای کې خپله خو دغه طریقه ده سیدي په دغه شکل باندې اجرا کړي ایډیټ لیست ته راځئ په دا ځای کې ورته لیکئ جانات ګوره دا دې خپله یې درته ولیکل جانان خان کمال افغان نور یې ټول خپل درته ولیکل ګوره ما یوازې جانان ولیکئ یا نور خپل درته لیکئ دغه نور هم کار کوي دا شنبه او یکشنبه هم کار کوي تاسې اپلای کړئ دغه به خلاص کړو اپلای له غوښتل چې دا نور د جې څخه نن اپلای ووځو صحیح نو دلته موږ کولی شئ چې د ټولو مهم ځای دا و چې موږ تاسې یو لیست څنګه جوړولی شئ په دا ځای کې یو لیست جوړولی شئ بل کسټمایز د رایبن که غواړو چې دغه رایبن په خپله خوښه وټاکو دلته کولی شئ چې دا رایبن په خپله خوښه وټاکئ هوم ټیب دی په هوم ټیب کې دا ګروپونه ستا انسرټ ټیب دی د هر ټیب ګروپونه درته ښیي تاسې کولی شئ یو دانه ځین چې ډیلیټ کړئ یا ور اضافه کړئ مثلا زه یو دانه درته وایم څنګه کولی شو چې د حساب ماشین ور اضافه کړو مثلا د حساب ماشین پر دا باندې کلیک وکړه
ورته نیو ګروپ اضافه کړه نوی ګروپ اضافه کړي دا نوی ګروپ دی او دلته به راسئ آل کمانډ انتخاب کړئ کالکولیټر به پیدا کړئ سی کالکولیټر اډه کې اوس دلته راسئ دا د کالکولیټر اضافه شو حساب ماشین ته کولی خپل قیمتونه جمع کړي یا دغه ته کسټمایز ورکېږي کسټمایز دې ته ورکېږي یو شی دغه رایبون ته په خپله خوښه ور اضافه کول یا د منځه وړل موږ د ده څخه استفاده کوو نو دلته کولی شئ چې یو کمانډ ور اضافه کړي یا زنجیر ډیلیټ هم کړي او دا هم کویک اکسس ټول بار دی دغه ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي دغه کمانډونه سیو انډو ریډو ټاچ دا ستا پکښې کې ته کولی شئ چې کټ عمر اضافه کړې مثلا کاپي عمر اضافه کړه مثلا کالکولیټ ناو عمر اضافه کړه بارډر عمر اضافه کړه اډه کړه اوکې که راځه شان ټول اضافه شي دلته عمر اضافه کولی شئ چارې ور اضافه کولی شئ دا کولی شئ دا لاندې راته ښکاره کړي او بېرته کولی شئ چې دا لوړ ښکاره کړي دا موږ دلته کولی شئ دا هغه ټیک مارک دی لوړې درته ښکاره کړم که لاندې درته ښکاره کړم که دا ټیک مارک ورکړي لاندې درته ښکاره کړي او بېرته کولی شئ چې لوړې ښکاره نو زموږ ته آپشن ختم شوی دی کوم سوال مو دی کول سواله کې دا هغه د ده باره کې معلومات چې ټرسټ دی سره کم جوړ شوی دی ټوله معلومات چې دلته درکوي څه دي ما د انټرنیټ سره وصل شي مکمل معلومات چې درکوي اوس یې نه راخلاصوي ځکه چې موږ انټرنیټ نه لرو ته راخلاصوي ټوله معلومات په دې ځای کې درکوي اکسل نور ختم شو